کته سوچ کړئ دا نن سبا مسلمانان د ځینې شرعي احکام مخالفت کوي چې تورتایواله کدستی ده ودستی ده ودستی ده نه اقتصاد خرابېږي پلانې خرابېږي بازارونه خرابېږي ټول دغه د فقر خبره کوي د هر یو شرعي حکم په تورته بیانې دی به بیا د فقر خبره وکړي په دې کې باید سړی د شرعي حکم التزام وکړي باید امو حکم شرعي را آدم التزام وکړي کتوی بازارونه خرابېږي تجارت خرابېږي اقتصاد خرابېږي بالکل خرابېږي دا زه سره منم خو ان الله علیم حکیم الله عالم ذات ده الله حکیم با حکمت ذات ده تم پوهیږئ زه پوهیږم تاسو کوم دلایل د اقتصاد دي کمزوري او د بازارونو د کمزوري وای دا د سره منم خو دا خبر خو صحابه هم په خپل وخت کې کوله خو الله ورته ویلي فسوف یغنیکم الله من فضله زرد الله بتا چې اغنیا کې زود اس الله شما را غنی میکند از فضل و احسان خود نو د شرعي دلایل مقابله کې د شرعي احکام مقابله کې باید سړی د فقر د مسکنت دا خبرې ونه کړي د اقتصاد د خرابي او د بازارونو د خرابي ایره باید در مقابل احکام شرعي ما به دي اعذار پیش نکړي ځکه الله چې کوم حکم کړي الله لمون ډیر خپي او الله بسیار خوب صاحب حکمت است هغه په دې کې بل حکمت لري و دیګه حکمت داره چې ور باید ما نه فهمم الله په غوډیر خپي